ولی خان او که باچا خان خالد دوی کردار داسې کردار و چې دوی د بدنامۍ دپاره دوی دا پروپاګنډې کوي هم ولی خان دی که ان پي دا ټول د قوم دپاره هغه خدمت کوي قوم پرسته خلک. زما پوره نوم مولانا محمد شفیق دی. ما قوم کاکړ کې بیا دولزه یم که نه او زه چې یم د کلاسفلا ښار اوسېدونکی یم صوبه بلوچستان. زما تعلیم خپله میسټک دی بیا د افاق المدارس فارغ یم محمد ما استاد دی که نه. زه دا وایم چې نن سبا چې کوم د پښتنو دپاره کوم مشکلات دي هغه ټول مشکلات دا دي دا تعلیم نه لرې دي که نه. ولې تعلیم د ټولو خلکو دپاره پښتنو دپاره بلکې د بني انسان دپاره تعلیم ضروري دی. ولې تعلیم چې دی هغه د تعصب تور دی د بدامني تور دی چې کوم ځای تعلیم یافته شي هغه خوشحال ژوند غواړي که نه هغه خوشحاله معاشره غواړي هغه بیا د تعلیم دپاره هغه کوشش کوي چې بچیان تعلیم وکړي هغه د مستقبل معمار جوړېږي. که تاسې کرم واخلئ تعلیم یافته شئ بیا په ملک به امن هم راشي امان به راشي محبت به راشي اخوت به راشي. پښتون ډېر غټ قوم دی پښتون یو تاریخ دی برصغیر د ازادۍ دپاره پښتنو خاص باچا خان دا ټول خلکو دا غلط خبره چې پښتانه چې دی هغه کوم فارسني دی هغه د کوم پښتانه چې دی اصل تاریخ چې پښتنو د پاکستان دپاره هم چلو بلکې برصغیر د ازادۍ دپاره که دا پښتنو ټول ازادي هغه پښتنو کړې دي. نو د پښتنو تعلیم المال زما دا حاصل دی ستاسو ټوله د خپل تاریخ د بابا او اجداد تاریخ نوی کوي تعلیمونه وکړي. تعلیم زموږ دپاره ډېر زیور دی. پښتنو ته تاریخ د باچا خان چې دی هغه څنګه تاریخ هغه د علماء دیوبند دغه ملګري په هغه ډېر څنګه د پښتنو تاریخ خدمت کوي هغه د علم الدین هم وایي هغه د باچا خان تاریخ چې دی هغه د پښتنو دپاره یو ډېر لوی سبق دی که نه. نو هغه ټول عمر د خدمت لپاره خدای خدمتګار وو هغه دا د پښتنو د وحدت لپاره کار کاوه هغه د ملک د قوم هم قوم پرست وي هغه خالد اول پښتنو د وحدت لپاره کار پښتنو یو څه یو موټ څه تعلیمونه وکړي. نو د ولی خان دغه په نقشبند باندې ولی خان هم ډېر ښه کردار وو هغه داسې لیډر و چې هغه نه خرڅېدی نه کرپشن و هغه مضبوط دغه ما ولی خان زندې نه لیدلی دی چې هغه ډېر ښه پښتون وي او ښه قوم پرست پښتون وي او ښه د دین سره دغه محبت و د باچا خان محبت و هغه د علماء دیوبند سره بیا کوړه خټک سره د ټول د علماء دیوبند سره دغه ښه تعلق و. دا غلطه خبره ده چې قوم پرست خلک هغه د دین نه لرې دا دینداره خلک دوی بدنامه کړي دا د هغه ایجنټان دي د هندوستان دا غلط دا خالي د دوی د شخصیت لپاره د پښتنو بدنامۍ لپاره دوی دا کوي دا د هندوستان دا د ولی خان او که باچا خان خالد دوی کردار داسې کردار و چې دوی د بدنامۍ لپاره دوی دا پروپاګنډې کوي هم ولی خان دی که ان پي دا ټول د قوم دپاره هغه خدمت کوي قوم پرسته خلک دا پروپاګنډه باندې دا ټول خلک خالي پښتانه بدنامه کوي. ما د ولی خان ډېر زندې نه لیدلی دی. ولی خان په اسمبلۍ کې هغه ټینګ زه هر اسمبلۍ ته ورتلم دا د پښتنو د وحدت لپاره ډېر ښه کردار ادا کړی و. د ولی خان چې کوم جیل ته ولاړی هم په دا باندې چې جیل ته د پارټۍ کله دمه کړل چې هغه صرف هغه د پښتنو د وحدت لپاره د کار کوي. د پښتون چې دی هغه خپل چې کوم معدنیات چې دی که بلوچستان کې دی چې کوم ځای معدنیات پښتنو کې دی حق د پښتنو دی په دې باندې د حکومت دا نه برداشتوله هغه دا د پښتنو حق دی په سوسایټي کې بلوچستان هغه د پښتنو د وحدت لپاره ډېر غټ کار کړی و. دغه یو ډېر کردار دی دغه کردار باندې دا اوس پښتانه چې هغه نه خبر د پښتنو ځوانان د خداوند دوی دغه تاریخ ته وګوري د باچا خان تاریخ ته مطالعه کوي د ولی خان دوی تاریخ نه د خالد خلکو په پرګنډو باندې